سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، د څه وخت راهیسې دلته فرانسه میشتې چې کوم افغانان دي، دوی منځ کې یو ډېره مهمه موضوع منځته راغلې ده او د باندې ډېر ګرم بحثونه روان دي. موضوع دا ده چې دلته بعضې افغانانو په منځ کې دا مشهوره ده چې سندیا چې کوم د بعضو ولایتونو اسناد بند کړي دي. نو ډیرو ملګرو ماته زنګونه واله، ډیرو ملګرو مانه معلومات غوښتل، دوی ویل چې یو ویډیو جوړه کا او په دې موږ ته معلومات راکا. په ټیک ټاک کې، په فیسبوک کې، په یوټیوب کې خلکو دا پوښتنې ډېرې زیاتې کولې. نو زه هم منتظر وم تر څو دقیق معلومات والم او هغې نه پس تاسو سره دقیق او صحیح معلومات شریکم. اکثرا معلومات چې کوم ډېرو ملګرو شریک کړي وو، اکثرا معلومات غلط وو او هغه د افغانانو منځ کې تشویش خلکو طرف پیدا کړی وو. دا بعضې چې کوم دلته زموږ ستاسو ورونه راغلي دي، تل کوشش وکړئ که داسې کوم خبر تاسو ته مخې ته راځي، اول خو هغه خبر صحیح چې کوم سورس دی، صحیح منبع د هغه معلوموئ چې آیا دا خبر د کوم ځای نه راغلی دی، تر څو تاسو هغه صحیح د خبر هغه منبع نه یې پیدا کړي تر هغې پورې خبر مخکې مه شریکوئ، ځکه چې ډېر افغانانو ته دا یو تشویش جوړ شوی و. نو کوشش وکړئ چې تر څو په یو خبر تحقیق نه وي تر هغې پورې دغه خبر نورو ملګرو ته مه وایئ، نورو ملګرو سره مه شریکوئ. نو چې کله ما اوس دقیق معلومات واخیستل، نو ځکه زه رالم او زه تاسو سره دغه ویډیو جوړوم. ښه، سندیا هېڅکله هم داسې نه دي ویلي چې په افغانانو باندې اسناد بند دي یا تاسو له موږ اسناد نه درکوو. سندیا چې کوم دی په نومبر د دغه کال 2020 کې چې کوم دی یو بعضو ولایتونو یو لیست خپور کړو. دوی داسې وویلې چې په افغانستان کې بعضې ولایتونه چې کوم دي هغه ناامنه دي او بعضو ولایتونو کې امن شته دی. نو دوی هېڅکله هم داسې نه دي ویلي چې موږ اسناد بند کړل یا په دغو ولایتونو په هغو ولایتونو باندې. سندیا چې کوم دی د افغانستان ولایتونه په 3 کټګریانو باندې تقسیم کړل. نو تاسو چې دغه مکمل معلومات درکړم یا تاسو مکمل پوهیږئ. سندیا چې کوم دی د افغانستان ټول ولایتونه په 3 کټګریانو تقسیم کړل. یو ته سور رنګ ورکو، یو ته زیړ رنګ ورکو، یو ته خړ رنګ ورکو. سور رنګ چې کوم ولایتونه دي هغه کټګري چې کوم د هغه مکمل ناامنه ولایتونه دي. دویم زیړ رنګ والا چې کوم ولایتونه دي هغه نیمچه ناامنه دي او څه ناڅه امن هم کې شته، څه ناڅه لږ مشکل هم لري. او دریم چې کوم دی خړ رنګ هغه ولایتونه دي چې کوم کې مکمل امن دی، هلته څه مشکل نه لري. اوس دوی هېڅکله هم دا نه دي ویلي چې یعنې موږ دلته اسناد بند کړل یا تاسو له موږ دلته اسناد نه درکوو. صحیح دی؟ دوی ولې ویلي چې دغه ولایتونو کې امن دی، دغه ولایتونو کې امن نشته دی، دغه ولایتونو کې څه ناڅه امن دی او څه ناڅه مشکل لري. صحیح دی؟ اوس هغه ولایتونه کوم ولایتونه دي چې هغه کې مشکل دی، هغه مکمل ناامنه دي. اول به زه دغه سور رنګ ولایتونو په باره کې خبرې وکړم چې کوم ولایتونه د سندیا په مطابق دا ناامنه دي، مکمل دی کې امن نشته او ناامنه دي. هغه کې ټول اول هلمند دی، بیا فاریاب دی، بیا بلخ دی، بیا کندوز دی، بیا زابل دی، بیا غزنی دی، بیا لوګر دی، بیا ننګرهار دی، لغمان دی او کونړ دی. د سندیا د راپور مطابق چې کوم راپور دوی په نومبر 2020 کې خپور کړی و، هغو کې دوی ویلي اوس دغه معلومات دوی د کوم ځای نه اخلي؟ دا د سندیا کار دی. سندیا چې کوم د کومو منبعو نه، کومو سورس نه دا معلومات اخلي، دا د هغوی خپله فیصله ده. ولې دوی چې کوم ډېر ناامنه ولایتونه اعلان کړي دي هغه دي هلمند دی، فاریاب دی، بلخ دی، کندوز دی، زابل دی، غزنی دی، لوګر دی، ننګرهار، لغمان، کونړ. دا مکمل په سور رنګ کې راځي، دا ناامنه دي. بیا دویم چې کوم دی زیړ رنګ کې هغه ولایتونه راځي چې کوم ولایتونو کې امن هم شته او څه ناڅه مشکل هم لري، نیمچه دي. صحیح دی؟ نو هغې کې قندهار دی، روزګان دی، پکتیکا ده، خوست، پکتیا، میدان وردک، کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، تخار، بدخشان، جوزجان، سریپول، بادغیس، غور، هرات، فراه او نیمروز. دا هغه ولایتونه چې دې کې څه ناڅه امن هم شته، څه ناڅه او مشکل هم شته دی، دواړه دي، منځ کې دي. او دریم چې کوم خړ رنګ هغه ولایتونه چې هلته مکمل امن دی، څه مشکل لري، یا مکمل هغوی په ګرې ایریا کې راوستلي دي، یعنې ګرې لیست کې دي. هغه ولایتونه چې کوم هلته مکمل امن دی، هغه کې دایکندي دی، بامیان دی، سمنګان دی، پنجشیر دی او نورستان دی. هغه دایکندي، بامیان، سمنګان، پنجشیر او نورستان. اوس په دغه 3 کټګریانو کې سندیا چې کوم دی دغه ولایتونه د افغانستان تقسیم کړي، چې کوم کې ډېر مشکل دی، کوم کې لږ مشکل دی او کوم بیخي مشکل نه لري، امن کې دی. خو دوی دا نه دي ویلي چې یعنې موږ دلته اسناد نه ورکوو. ولې کیدای شي؟ یو شی کیدای شي چې پالیسیانو کې تغییرات راتللی شي،
پالیسیانو کې تغیرات راتلی شي، شرایط سختېدی شي، ولې هېڅکله هم دوی دا نه دي ویلي چې موږ دلته اسناد نه ورکوو. صحیح دی؟ یعنی شرایط سختېدا دا معنی د پالیسیانو دا معنی ده چې ته کوم دلته کوم قضیه ورکې، کوم کیس تا ورکې، باید د هغې نه صحیح په صحیح طریقه باندې دفاع وکړي. صحیح دی؟ ته هغه ثابت کړي چې ته واقعي دغه مشکل لري، ته هغه هر څه صحیح او دا ثابته کړي چې ته دغه مشکل لري. صحیح دی؟ نو داسې کومه خبره نشته ملګرو چې یعنې دلته اسناد نه ورکوي، ولې شرایط به سختوي، شرایط کیدای شي سخت شي، پالیسیانې کیدای شي سخت شي. نو دا بالکل امکان لري ځکه چې دغه ولایتونه دوی په دې درې کټګریانو باندې تقسیم کړي دي. صحیح دی؟ نو ملګرو دغه چې کوم د ولایتونو په اړه باندې کومه خبره وه نو هغه دغسې موضوع ده، په دغه درې کټګریانو باندې ولایتونه تقسیم کړي چې کوم ما تاسو ته وویلي. بل د دوی چې کومه هغه صحیح فیصله ده، هغه فیصله ما ته راځي، نو هغه فیصله چې کله ما ته راغله هغه وایي زه مکمل فیصله باندې به یو غټه ویډیو جوړه کړم او زه به تاسو سره شریکه کړم. صحیح دی؟ ولې هر کله چې تاسو داسې کوم معلومات راځي او تر څو پورې تاسو هغه معلومات دقیق نه وي، هغه دقیق ذهن نه وي، تر هغې پورې دغه معلومات هېڅ چا سره هم مه شریکوئ، ځکه چې دا دلته ډېر افغانان دي، دوی منځ کې تشویش پیدا کېږي او غلط معلومات بعضو ملګرو ته تشویش هم جوړېږي، مشکلات ورته پېښېږي. نو داسې معلومات هېڅ وخت کې هم مه شریکوئ. صحیح دی؟ چې کوم غلط معلومات یې صحیح دی خلکو کې ویره مه اچوئ، خلکو ته تکلیف مه پیدا کوئ، خلکو په منځ کې تشویش مه پیدا کوئ. نو دغه وه زما نننۍ ویډیو، دغه معلومات چې تاسو سره ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم ځکه دا ډېر اړین معلومات او ډېر اړینه موضوع وه. نو ما یو تفصیلي ویډیو دلته په یوټیوب دپاره جوړه کړه چې تاسو دغه ویډیو په یوټیوب باندې وګورئ او د ټولو ملګرو سره شریک کړئ. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په الله مو سپارم. په مخه